درځي موږ هم درځو هلته موږ د دوی سره په 500 نفرو باندې مقابله کړې ده که دونه کسان وایي لکه دا اوس انشاءالله تعالی د دوی پتلونه هم هلته پاتې شوي والله دا ماته معلوماتونه ستاسو موږ کور ودانۍ وایو سپي په زموږ په هر ډاډ باندې د چمن ولس پر موږ باندې واقع راغلی نه وي که د شپې که د ورځې ګرده راسي په دغه ځای کې داسې ورته کښېنئ چې د عقیدې د دې ځای ته ورته ناستې د مرګ موږ نه بیریږو مرګ یو وار سړي له راځي یو وار سل واره سړي له نه راځي انشاءالله تعالی که خدای کول دا دروازه به د دوی پلار موږ ته راخلاصوي هغه که په مرګ کې که په ژوندون یې خامخا به یې موږ ته راخلاصوي دا زموږ حق دی 15 لکه انسانان دا دی څه پکې روزګار هم نشي ورکولی نو ارومرو به دی لار ورکوي اوس په خامخا دی دا ردې استعمالوي تشدد به کوي بله به کوي بله به کوي موږ یوه هره لار ته تیار یو موږ دلته هم پر عمل کښېنستلي هغلته هم پر عمل کښېنستلي چې دا مظلوم ولس او اواز مې درې ځایه رسولی دی 2,500 ورځې د دې پر لټ پرسولې په امریکا کې د سپین پوستي او د تور پوستي مقابله راغله 1,500 ورځې دوی پر لټ کښېښوي دا نیمه امریکا په کابل واړول نو هغه ریکارډ موږ مات کړي نه میاشتې موږ پر دې ځای کښېنستو دا لار به د دې پلار راکوي موږ ته دا زموږ حق دی نورې خبرې به نه کوو نه به ښکنځل کوو نه به چپ و رپ وایي دوی د خپلې ګولۍ چلوي شکر دی موږ پرې مشران لرو علما لرو انشاءالله هغه به اوس راشي د دې به ورته خپل مجلس وکړي چې کوم عمل دی موږ سره کړی دی ماښام چې کوم رقم دی جوړه کړې او هغه رقم نه سوله اوس هم زموږ 10 ملګري دی بیا ولیدې د کوژکه صاحب 10 نفره بوتلو 2 او 3 غمسلا وو صدر صادق وو بلی محمد بودو دا کسان یې د مذاکرات لپاره غوښتي دي بیا یې هغه کښېنولي دي دوی څومره زورور دي نو ایمان دې بیا موږ ته معلوم دی ایمان دې بیا موږ ته معلوم دی چې په 50 کسو موږ د 2 زرو یا د 3 زرو سره مقابله کوو که دوم انسانان ولې لکه دا اوس ولاړ ما دې ته وویل په وله د دې په ځوانانو هلته پاتې سوي ولې دا اندازه ما ته راکوله نو تی تخواست کوو چې قرار کښېني په د خپله منجمه کې دا زموږ سپین کور دی چې موږ ناستې ذمهواره خلک دي ټیم کښېني هېڅ مشکل نشته نو مشران روان دي ډېره مننه په کور ته